نبی کریم علیه السلام مبارک تا اللہ تعالی دا طرفنا دغا آیات مبارکہ نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یو اکمال دا دین دا و دویم اتمام دا نعمت دا دی که فرق دا قدر مندو. اکمال دا دین خداوندی دا پو اعتبار دا تعلیماتو او په اعتبار د احکاماتو سره شوه او اتمام د نعمت ربی محدثین اکابرین لیکي دا په اعتبار د تطبیق د نظام اسلامی سره کیږي. قدرمندو چې د الله تعالی دین مکمل او کامل دین ده. دا الله نظام دا نظام خداوندی ده. دا انسان جوړ کړی دین او نظام نه دی قدرمندو. دا نظام الهی ده. دا شریعت خداوندی ده. د انسان کورنۍ ژوند، د انسان هغه مدني ژوند، د انسان اجتماعي ژوند، د انسان انفرادي ژوند، هغه ټول په اسلام او شریعت کې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشرح کړی او دا دین چې کله نعمت ګرځي زمون محدثین لیکي، زمون اکابرین علما او اساتذه لیکي چې کله دا کامل دین نعمت ته کله ګرځي دغه اسلام او دغه دین چې من حیث یو نظام حیاتی مونږ او تاسو ته رسیدلی دا نعمت هغه وخت کې ګرځي قدرمندو چې دغه دین مقدس اسلام مکمل تنفیذ او تطبیق او حاکم شي.